السلام علیکم دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله ده چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې مې یو څو مهمې لنډې انګلیسي جملې درته راټولې کړې دي. هیله ده چې خوښې به مو شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. لومړی جمله: هسې یوه خبره مې وکړه. Just I said a word. هسې یوه خبره مې وکړه. Just I said a word. هسې یوه خبره مې وکړه. دوهمه جمله: زه به پکې څه ووایم. What will I say about it? زه به پکې څه ووایم. What will I say about it? دریمه جمله: ډیره مهمه خبره ده. Sound really important. ډیره مهمه خبره ده. Sound really important. څلورمه جمله: دا ستونزمنه ده چې ومنل شي. It is difficult to accept. دا ستونزمنه ده چې ومنل شي. It is difficult to accept. پنځمه جمله: موږ ته په سپکه سترګه مه ګوره. Don't look down at us. موږ ته په سپکه سترګه مه ګوره. Don't look down at us. شپږمه جمله: په الله قسم خورم. I swear to Allah. په الله قسم خورم. I swear to Allah. اوومه جمله: ډیر قسمونه مه خوره. Don't swear more. ډیر قسمونه مه خوره. Don't swear more. اتمه جمله: ته بې وفا یې. You are disloyal. ته بې وفا یې. You are disloyal. نهمه جمله: هغه بې وفا دی. He is disloyal. هغه بې وفا دی. He is disloyal. لسمه جمله: هغه وفادار دی. He is loyal. هغه وفادار دی. He is loyal. یولسمه جمله: زه پر تا باور نه لرم. I don't trust you. زه پر تا باور نه لرم. I don't trust you. دولسمه جمله: لطفاً پر ما باور وکړه. Please trust me. لطفاً پر ما باور وکړه. Please trust me. دیارلسمه جمله: زه پر تا ویاړم. I am proud of you. زه پر تا ویاړم. I am proud of you. څوارلسمه جمله: موږ ټول ویاړو چې مسلمانان یو. We all are proud to be Muslim. موږ ټول ویاړو چې مسلمانان یو. We all are proud to be Muslim. پنځلسمه جمله: ما پخوا له دوی سره کار کاوه. I used to work with them. ما پخوا له دوی سره کار کاوه. I used to work with them. ما پخوا له دوی سره کار کاوه. شپاړسمه جمله: ولې ماته ځیرې؟ Why are you gazing at me? ولې
ماته ځیر یې. Why are you gazing at me? 18مه جمله. دا هیڅ مفهوم نه لري. It doesn't make sense. دا هیڅ مفهوم نه لري. It doesn't make sense. 18مه جمله. زما بیړه ده. I am in hurry. زما بیړه ده. I am in hurry. 19مه جمله. لاسونه دې وچ کړه. Dry your hands. لاسونه دې وچ کړه. Dry your hands. 20مه جمله. پزه دې پاکه کړه. Wipe your nose. پزه دې پاکه کړه. Wipe your nose. دا وې دوستانو یو څو جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. هیله ده چې خوښې شوي به مې وي. دوستانو تر بله ویډیو د الله په امان. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.